سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د پاکستان پروازونو په اړه معلومات درکوم چې اوس مهال افغانستان څخه پاکستان ته کم پروازونه ترسره کیږي، دې کې کومو کسانو ته د سفر کولو اجازه ورکوي کیږي، د هغې سربیره د دې پروازونو ټیکټ قیمت څو دی. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، اوس مهال د کابل اسلام آباد پروازونه بیرته پرانستل شول، کوم چې د اریانا هوایي شرکت له لوري او ورسره د کام ایر هوایي شرکت له لوري ترسره کیږي. اریانا هوایي شرکت په هفته کې 2 پروازونه لري. لومړی پرواز د دوشنبه په ورځ د کابل څخه اسلام آباد ته او اسلام آباد څخه کابل ته ترسره کیږي. بل دوهم پرواز بیا د پنجشنبه په ورځ ترسره کیږي. د اریانا ټیکټ قیمت کابل اسلام آباد ترمنځ تقریبا $400 دوی ټکلی دی او بیا د اسلام آباد کابل ترمنځ دوی $100 ټکلی دی. خو تاسو واړو ته پته ده چې ټیکټ قیمتونه بدلیږي را بدلیږي. د هغې سربیره بیا کام ایر هوایي شرکت په اونۍ کې 15 پروازه د کابل اسلام آباد او اسلام آباد کابل ترمنځ ترسره کوي. د کام ایر هوایي شرکت ټیکټ قیمت بیا چې نن ما پوښتنه وکړه د $460 څخه نیولي تر $800 پورې خرڅېده. د کابل اسلام آباد ټیکټ یادوم، د اسلام آباد کابل ټیکټ 150 110 داسې راته وښودی شو چې اسلام آباد کابل ټیکټ په دې باندې پلورل کېده. دا خو د پروازونو او ټیکټ قیمتونو باره کې معلومات. اوس به راشم چې دغه پروازونو کې کومو کسانو ته اجازه ورکوي کېږي. دې برخه کې چې ما معلومات وکړل، اوس مهال کوم پروازونه چې د کابل اسلام آباد ترمنځ ترسره کېږي، دې کې صرف خو کسانو ته اجازه ورکوي کوم څوک چې د پاکستان فعاله ویزه ولري. داسې ویزه چې په ویزه کې وخت کې د هغې سربیره باید پاسپورټ کې هم وختي د سینې ویزه کې مو 3 میاشتې وخت پاتې او پاسپورټ مو ختم شوی وي، نو بیا تاسو تلل بیا غواړئ نه دې کسانو ته اجازه نه ورکوي. خو هغه کسان چې پاکستان فعاله ویزه ولري، مطلب چې ویزه کې وخت وي د هغې سربیره یې پاسپورټ کې هم وختي، نو دغو کسانو ته په دې پروازونو کې اجازه ورکوي کېږي. بل کوم څوک چې پاکستان سټیکر ویزه ولري، نو داسې ویل کېږي کوم چا چې 2021 کال 10 میاشتې څخه مخکې دغه سټیکر ویزه اخیستې ده، نو دا کولی شي چې په همدې ویزه باندې سفر وکړي. خو چا چې د 10 میاشتې څخه پس اخیستې دي، دوی ته اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته په همدې ویزه باندې سفر وکړي. د پاکستان ویزو پسې خبره را په یاد شوه. پاکستان ای ویزې کوم چې الکترونیکي ویزې دي، دې برخه کې زیات ملګري شکایت کوي چې مونږ ویزې جمع کړي دي، ډېر وخت وشو خو تر اوسه پورې مونږ ته ویزې نه دي راغلي. مونږ سره ایجنسۍ والا دوکه کوي یا مونږ ویزې ریجیکټ شوي دي، څه مسله ده. دوستانو، پاکستان ویزې په اوس حالاتو کې کافي وخت اخلي. داسې ویزې ما لیدلي دي چې تر 45 ورځو څخه هم زیات وخت اخیستی دی. او اوس خو ډېرې کمې ویزې به داسې چې په 10 ورځو کې راغلي، 20 ورځو کې یادومه، نور خو واړه کافي وخت اخلي. نو کوم چا چې ویزې جمع کړي دي، که یې پخپله جمع دي یا کوم ایجنسۍ په ترو جمع دي، انتظار ورته وکړئ تر هغې پورې چې ستاسو ویزه نه وي راغلي. هغه ستاسو زړه تسلۍ لپاره کوم ایجنسۍ والا سره چې تاسو ویزه جمع ده، که اپلیکیشن نمبر درله درکړي، نو بیا صحیح ده، ځکه چې دوی درته ویزه جمع کړې ده. بیا دوی بیچارهګان هم نه دي ګرم، ځکه چې دا واړه کار چې کوم دی پاکستان حکومت پورې تړلی دی. که اپلیکیشن نمبر در نه کوو، نو بیا نمبر ترې وغواړئ تر څو ستاسو تسلي وشي. نو پیل خلکو د پاکستان پروازونو باره کې معلومات هم دومره وو. که دې برخه کې کوم نوي سره راتلل، نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم پوه خبروم. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.